ناظرین دې پښتون مشر د اهل بیت باره کې یو ډېر ښکلی بیان ورکړی دی. نو راځئ چې د اهل بیت باره کې دوی څه وایي، راځئ چې واورو. سرجي زما پوښتنه دا ده، تاسو چې څنګه د پښتون تاریخ کې دا خبره وکړه چې مختلف قومونه راغلي دي او دې کې شامل شوي دي، دې کې چې دا سرجي سید قوم دی نو دا پښتنو کې یو قوم دی، خو نه دا اهل رسول دي، او سرجي چې دا اهل رسول دي نو دا عجم ولې دا عرب ولې نه دي؟ داسې نه کنه چې سوچه سید چې دي نو هغه خو چې کله موږ مسلمانان شو دلته نو دلته کې سید چې کنه اهل بیت نو دا خو مسلسل ګرځېدلي کنه، کله شام ته تللي دي ځکه چې دوی پسې به حکمران لګېدلي وو، جاسوسان به ورپسې لګېدلي وو، دوی رښتیا وایي او دا نران دي ډېر، نو دوی به کوشش پیدا وکړي چې موږ ووژنو. نو دوی په دنیا کې خواره شوي دي اهل بیت د دغه نه د کربلا د صالحین نه پس. نو دلته چې کله موږ سره د بلخ بخارا سره خو افغانستان ډېر ټچ وکړه نو موږ ته اسانه راتلل. نو دلته کې چې کوم سید دي دا خو اصلا عربیان دي، خو دوی پښتانه شوي دي، خو د دې نه علاوه موږ سره میاګان او صاحبزادګان چې دي نو دا زموږ د نیکانو خلکو اولاد دی، دا سیدان نه دي. لکه میا موږ د نیک سړي اولاد ته صاحب زاده مطلب د صاحب زوی، مثلا فقیر خیل میاګان دي زموږ د صحابه کې موسی فقیر خیل میاګان د فقیر جمیل بیگ اولاد دی چې د خوشحال بابا رور اسو پیشه. نو دې کې د کم چې نسلن عربیان دي او بیا د اهل بیت یعنی سید موږ هغه ته چې د فاطمی بیبي او د علي صاحب اولاد دي، هغه سلسله سره چې کله د علي صاحب اولاد دي او د فاطمی بیبي نه هغه ته موږ الوی وو، الوی دا زموږ صدر چې مو کنه هغه هم الوی وو. نو دا هغه څنګه چې هغه د فاطمی بیبي نه هغه د بل خزینه ده حضرت علي د بل بیبي نه پیدا شي. نو دا سیدان مونږ کې هغه خپل شناخت ځکه وساته نور قومونو ختم کړی چې موږ مسلمانان یو نو ته پته چې موږ د هغه احترام کوو. لکه شیخ ملک کله ویش کو د دې صوبې پښتونخوا چې جوړه شوه نو اگر د اهل بیت له سیدانو له هغه ورکړي سیرای نو هغه خاندانونو او قبیلو منځ کې ورکړي. نو هغه مطلب دا چې دوی په دوی باندې بلوس نه کوي، ځکه چې موږ دا ذهن کې اخوا چې د اهل بیت یا د سیدانو مال پټ انو ته وړون کورشه. لکه ما ته دا یاد زمان یاوي وی چې اخون خیلو کرا سیدانو کرا یو داسې خزه لړ شي چې دا غي په خېټه نارینه بچي نو نارینه هغه بچي ډون پیدا کیږي. نو دا یو لکه زمونږ یې سره دې کیدا ته څه کوم داسې موږ نو دا موږ ویل شو چې مونږ نور داسې خلک کوم چې هغه اهل بیت نه دي، اهل بیت خو په لږ مقدار دی. بیا دې کې داسې چې بعضې کسبګر زمونږ په معاشره کې به کسبګرو ته سپک کتې شو په هندوستان کې هم او پیرانیانو بیا خو ډېر نو ځینې کسبګر هم ځان ته قریش وي اهل بیتو سره یې ځان وتړه. که ستاسو خیال اوس هم زمونږ په دې تبلیغ کې چې دی که نه زیات کسبګر دي، ولې ځکه چې کسبګر ته زمونږ معاشره رسپیکټ نه ورکوي. نو تبلیغ کې هغه امیر شي انسان ته خو عزت نفس خبره یې که نه باچا خان بابا چې راغی نو هغه کسبګر له ودې ورکړي، هغه وی چې دوی د عزت نفس په دې طریقه بحال شي. نو هغه یې لکه په عثمانزو کې به ولی خان چې دی نو یو چمیار په مشرۍ کې پریډ کو. نو مطلب دا دی چې دا دې کې ځینې کسبګر هم دي چې هغه لکه نسلا عرب نه دي او ځینې پکې سوچا سیدانو. څومره پورې چې د ساداتو خبره ده نو سادات چې دي نو دا کسبګر نه دي، دا سادات چې دي دا آل رسول دی او آل رسول چې دی انو اهل بیت او آل رسول چې دي نو دا زمونږ دپاره ډېر زیات قابل احترام دي، ځکه چې زمونږ د آقا سره تړون دی، د هغه وینه ده، د هغه خاندان دی. د دې سره سره دا هم ده چې دا سادات چې دي نو دوی په د کربلا د واقعې نه پس اگر چې زمونږ آقا خو مونږ ته دا هم ویلي دي چې تاسو د ساداتو او زما د اهل بیتو ډېر زیات خیال وساتئ چې پکې نیکان خلک وي نو هم یې وساتئ، که فرض که داسې هم وي چې هغه ډېر زیات مثالي کردار نه هم وي په وروستو زمانه کې نو زما د وجې د هغوی خیال وساتئ. خو د دې باوجود هم د اهل بیتو کردار په تاریخ کې ډېر مثالي او ډېر جرأتمندانه پاتې شوی دی او د واقعه کربلا نه پس بیا چې دوی کله خواره شو نو شام ته لاړل مختلف سیمو ته نو دوی حکمرانانو چېرته په آرام نه دي پرېښودي. وجه دا وه چې دوی کې جرأت و، دوی حق پرست و، دوی به حقه خبره کوله، د هغې د وجې نه دوی د دنیا مختلفو سیمو ته تللي دي او هغې وجه هم دا وه چې حکمران د دوی نه همیشه خوفزده پاتې شوي دي، لکه څنګه چې یزید د حسین ابن علي رضی الله عنه نه خوفزده و. نو دا خبره ده چې دا سادات چې دي دا زمونږ د سر ګلونه دي، مونږ مسلمانان یو پښتانه
او چې مسلمانان یو نو زمونږ د آقا سره د زړه مینه ده او چې هغه سره مو د زړه مینه ده نو ساداتو سره هم ده. په هغې کې دغه غلط فهمۍ د وجې نه ځینې زمونږ ملګري خفه شوي هم دي. ما خو په تحریر کې هم دا خبره کړې وه چې دا زما خبره نیمګړې راغلې ده، نو د دې وجې نه غلط فهمي پیدا شوې ده. خو بیا بهرحال د دې دا وضاحت نور هم ضروري و، ځکه چې زما زړه مطمئن اله بشي چې زه په خپله دا خبره وکړم چې د آقا سره چې کوم تړلي خلک دی چې د هغوی وینه ده چې زه د حمزه بابا په شان د هغوی سره ډېره زیاته مینه کوم، ابي بدله مینه کوم. نسبت د پیغمبر علیه السلام سره دی، د هغوی نسبت چې دی نو د حضرت بی بی فاطمه رضی الله عنها او حضرت علی رضی الله عنه سره دی. نو زمونږ دپاره ټول قابل احترام هم دي او ټول سره مونږ بې بدله مینه هم کوو. شیطان خو د ډودا پروا نه ساتي. زمونږ پلارانو زمونږ نیکونو ور نیکونو ډر نیکونو دوی قدر او لحاظ کړ دي کړی دی که نه. مونږ کوم کوجاګان یو چې مونږ به دوی بدرنګي کو، مونږ به دوی له هم هغه عزت او احترام ورکو چې څنګه زمونږ مشرانو ورکړی وه.